السلام علیکم. د ایران او د امریکې ترمنځ په اټمي ستونزه اهمترین مذاکرات ترسره شوي دي. کتونکو دا مذاکرات په عمان یعنی مسقط کې ترسره شوي دي او په دې کې په بنیادي تور چې کوم اهمترین ایشوزو په هغې باندې اگر چې خبرې نه دي شوي خو د راتلونکي لاهې عمل باندې په دې کې خبرې ضرور شوي دي. دا مذاکرات ځکه اهم دي چې په دې باندې د دنیا او بالخصوص د مشرق وسطی د امن انحصار په دې مذاکراتو باندې دی. که چېرې دا مذاکرات کامیابیږي نو یقینا چې دنیا به امن طرف ته ځي او که چېرې د ناکامۍ سره مخ شو نو بیا تیسری جنګ عظیم چې ورته موږ وایو یوه لویه تباهي زموږ په سر باندې راتللی شي. زه به خبره کوم د دې مذاکراتو چې په دې کې د ایران لخوا او د امریکې لخوا چا ګډون کړی دی او په دې کې بنیادي طور کومې خبرې شوې دي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په دې مذاکراتو کې د ایران لخوا عباس راغچي د ایران وزیر خارجه دی، ډیر پوهه سیاستدان دی او ډیپلوماټ دی. د ده چې کوم پرفارمنس دی په ډیپلوماټیک محاذ باندې هغه ډیر زیات منلی شوی دی. یعنی ایران چې اوس په موجوده کوم بحران کې دی په داسې بحران کې ایران نمایندګي کول دا ډیره لویه خبره ده. د دې نه علاوه د امریکې لخوا په دې مذاکراتو کې درې اهمترین شخصیات شامل وو. په هغې کې اولنی شخصیت چې کوم دی دا جیرد کوشنر دی. دا د صدر ډونالد ټرمپ زوم دی او ویل کیږي چې د صدر ډونالد ټرمپ چې کوم انتظامی معاملات دي که هغه اندروني معاملات دي یا بین الاقوامي معاملات دي نو د هغې کې د ټولو نه لوی لاس د جیرد کوشنر دی. اگر چې دا د کابینې ممبر نه دی خو چونکې د ټرمپ زوم دی د ټرمپ لور په د واده ده نو د له ډېر زیات چې کوم دی ویلیو ورکي او د خبره منلی کیږي. د دې نه علاوه تاسو به دا دویم تصویر وینئ دا د سټیو ویټکوف دی کوم چې د امریکې د مشرق وسطی لپاره نماینده دی. دا ډیر زیات هم ډیر سیزن ډیپلوماټ دی او د په مختلفو حتو کې چې د امریکې نمایندګي کړې ده. د دې نه علاوه دریم اهمترین شخصیت په دې مذاکراتو کې د امریکې لخوا د هغوی د سینټکام کمانډر جنرال کوپر په دې کې شامل وو. اگر چې امریکې په دې هکله څه نه دي ویلي چې به په دې مذاکراتو کې د امریکې څه موقف یا په دې کې څه خبرې شوي دي تر دې ساعته پورې چې زه دا ویلاګ ریکارډ کوم د امریکې موقف نه دی راغلی. خو بهرحال د ایران وزیر خارجه کوم چې د ایران نمایندګي کوله په دې خبرو اترو کې د هغوی یو اهمترین بیان مخې ته راغلی دی. د هغه مطابق په دې مذاکراتو کې د مشرق وسطی په صورتحال باندې خبرې نه دي شوي. د دې نه علاوه هغه دا هم خبره کوي چې کوم کور ایشوز دي یعنی بنیادي مسایل چې کوم دي په بنیادي مسایلو کې ډیفینیټلی د ایران اټمي پروګرام شامل دی، د ایران چې کوم میزایل پروګرام دی هغه شامل دی. په دې باندې خبرې نه دي شوي. د دې مذاکراتو اگر چې مقصد دا دی چې د ایران د اټمي پروګرام یا د هغوی چې کوم میزایل پروګرام دی په دې باندې څه فیوچر کې صلاح عمل یو کړنلاره توی کړی شي. خو بهرحال دا ابتدایي مذاکراتو په دې کې داسې خبره نه ده شوې. خو ځینې ذرایع وایي چې په دې کې د راتلونکي لپاره یو فریم ورک ضرور توی شوی دی. د فریم ورک نه مطلب دا دی چې په ایران کې په تهران کې د الجزیره چې کوم سینیر ریپورټر دی رسول د هغه نوم دی رسول سردار د هغه نامه ده هغه وایي چې په دې کې اگر چې بنیادي خبرې نه دي شوي خو اهمترین خبرې په دې کې دا شوي دي چې په فیوچر کې یعنی دا مذاکرات په څنګه مخ په وړاندې بوځو ځکه چې دا اټمي معامله ده د دې سره چې کوم دی د ایران اټمي پروګرام تړلی شوی دی د مشرق وسطی امن تړلی شوی دی نو دا په یو سیشن کې دا ټولې خبرې په دې کې نشي ډسکس کېدلی خو بیا هم اهمترین خبرې په دې کې شوي دي. تازه ترین اطلاعات دا راغلی دی چې عباس اراغچي وزیر خارجه ایران هغه په باقاعده توګه د مسقط نه تهران ته را رسېدلی دی. هغه د میډیا سره خبرې کړې دي. هغه وایي چې به دا مذاکرات په دې کې مونږ داسې ډېرې خبرې نه دي کړي خو بهرحال په دې کې مونږ چې کوم دی د ایران لخوا دا موقف و چې که چېرې امریکا د دمکو یا د دړکو او د دې نه علاوه د دباو سیاست کوي په ایران باندې دباو سیوا کول غواړي نو دا معاملې نه چلیږي او که چېرې دا صورتحال وي نو مذاکرات هم نشي کامیابېدلی. نو د دې نه داسې ښکاري چې ایران خپله حدبندي چې کوم ده هغه په باقاعده توګه دنیا ته وښوله په دې مذاکراتو کې. د دې علاوه زه به بل سلایډ طرف ته ځم چې په هغې کې سید حسین موسویان د
ایران یو سابق سفارتکار دی یا مذاکرتکار ورته مونږ ویلی شو. تاسو کتلی شئ زما په دې هی طرف دا سید حسین موسویان دی. د په ماضي کې چې کوم د امریکې یا د مغربي طاقتونو د ایران سره په اټمي معامله باندې چې کوم مذاکرات شوي دي په هغې کې به د شمولیت کو. دا مهال دی په امسټرډم کې په یورپ کې اوسیږي. خو بهرحال الجزیره ته د ډېرې زیاتې اهمترین خبرې کړي دي د دې عمان د دې مذاکراتو په اړه. دی وایي چې دا مذاکرات چې کوم دي دا د ایران چې کوم نوکلیر پروګرام دی د هغې لپاره ډیر زیات اهم دي، ځکه چې دی وایي چې د اسرائیل په دغه خطه کې 2 ریډ لاینز دي. په هغې کې د هغوی اولنۍ خبره دا ده چې په دې میډل ایسټ کې په دغه خطه کې اټمي بالادستي به د اسرائیل وي یا چې کوم فوجي بالادستي ده دا به د اسرائیل وي. خو دی دا خبره کوي چې سید حسین موسویان چې ایران دا دواړه ریډ لاینز چې کوم دي د اسرائیل دا کراس کړي دي. ایران اټمي پروګرام هم چلی او د دې نه علاوه د ایران چې کوم فوجي بالادستي ده که هغه د ایران د فوج سره چې کوم میزایل ټیکنالوژي ده هغه هم د اسرائیل یو ریډ لاین ایران دا هم کراس کړی دی. د بل اهمترین خبره دا هم کوي چې د ایران سره دامره کیپبلیټي یا صلاحیت موجود دی چې هغوی په لږ ټایم کې اټم بم هم ډیولپ کولی شي جوړولی شي. خو ایران تر دې دمه دا خواهش اظهار نه دی کړی ځکه چې دوی دا وایي چې د ایران چې کوم اټمي پروګرام دی دا د پرامن مقصدونو لپاره دی. د دې نه علاوه د اخیری خبره کی بلکې د تجویز ورکي چې به کچاره د دې معاملې دا تجویز ورکي کچاره د دې معاملې څه حل لوزي نو هغې لپاره پکار ده چې یو داسې نوکلیر فیسیلیټي جوړه کړی شي چې مطلب د سعودي عرب د ترکیه د مصر او نور چې کوم عرب هیوادونه دي چې هغوی پکې انوالو وي او د دې نه علاوه چې کوم انټرنیشنل اټومیک انرژي ایجنسي ده IAEA ورته ویلی شي د هغې په نګرانۍ کې د یو داسې اټمي پروګرام ایران جاري وساتي چې ټولې دنیا ته ښکاري چې به ایران د اټمي وسلو لپاره زغل نه کوي بلکې د پرامن مقصدونو لپاره ایران خپل اټمي پروګرام جاري ساتي. خو د ټولو نه اهمترین خبره دا ده چې ایران سره اټمي صلاحیت د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت موجود دی. زه به په دې پروګرام په دې بله برخه کې خبره کومه چې امریکا ولې ناقابل اعتبار ده، امریکا باندې ایران اعتبار نه کوي. د دې بنیادی وجه دا ده چې امریکا که تاریخي طور تاسو وګورئ نو د امریکې امرا دوکېباز ملک او د دې نه علاوه د صدر ټرمپ غوندې دروغجن او دوکېباز انسان د امریکې په تاریخ کې نه دی راغلی. که موږ د امریکې تاریخ ولټو نو ډېر لرې به نه ځو. کله چې په 1991 کې د عراق باندې حمله کېدله د هغې نه مخکې عراق په کویت باندې حمله وکړله نو د هغې په بدل کې د کویت آزادولو لپاره په عراق باندې امریکې حمله وکړله په 1991 کې. په 1990 باندې عراق په کویت حمله کړې وه. نو په دغه ټایم کې یعنی په کویت باندې د حملې نه مخکې د امریکې یوه زنانه سفیره وه د صدام حسین سره کېناستله او ورته ویل که دا خو ستاسو آپس کې مسلې دي او که چېرې تاسو خپلو کې څه معاملې نو امریکا نه غواړي چې په دې کې مداخلت وکړي. خو چې څنګه مطلب صدام حسین ته پته ولګېده چې امریکا خو په دې کې نیوټرل ده نو هغه په کویت باندې حمله وکړله او تقریبا په یو شپه کې هغه کویت باندې قبضه وکړله. د دې وروسته امریکا راپاڅېدله چې هله داسې چلو شو په کویت باندې د حمله وکړله لهذا دا هم د قابل قبول نه ده او د دې په جواب کې سینیر بوش چې کوم د دې افغانستان باندې چا حمله کړې وه په د دې د پلار سینیر بوش په هغه ټایم کې د امریکې صدر و هغه په قیادت کې په عراق باندې دوی حمله وکړله او کویت هم آزاد شه. خو بهرحال د عراق چې کوم انفراسټرکچر او پوجي انفراسټرکچر و هغې ته ډېر لوی زیان ورسو. د دې نه وروستو په 2003 کې یا د 2003 نه مخکې په دنیا ته امریکې دا خبرې کولې چې د عراق سره داسې هتیار دی چې دا به په دنیا کې تباهي خوره کي او دې ته به ویلی شو ویپن اف ماس ډسټرکشن یعنی په غټه پیمانه باندې تباهي خورونکي هتیار د عراق سره موجود دي او په سلامتي کونسل کې به بار بار دا خبره اوچتوله. بالاخر عراق په عراق باندې په دې بانه باندې چې د دې ملک سره خطرناکه وسله ده یا اټمي وسله ده یا کیمیایي وسله ده د دې په بهانه باندې امریکا عراق ته داخل شوله. بیا وروسته پته ولګېدله چې به په عراق کې خو دغه معامله نه وه. د امریکې د حملې نه مخکې د اقوام متحده ځینې انسپکټران هم راغلي عراق ته او هغوی 120 ورځې په عراق کې وګرځېدل خو هغوی ته خطرناکه وسله میلاو نه شوله. خو د امریکې دغه دروغ یا د هغوی چې کومه پروپاګنډه وه دا ونه درېدله او بیا هم په 2003 کې په عراق باندې حمله وکړله. نو زما د دې خبرې مقصد دا دی
چې په امریکا باندې اعتبار نه دی پکار، دوی دروغ هم وایي د خپلو مقاصدو لپاره. د دې نه علاوه زه به لږ ستاسو پر وړاندې یو بل حقیقت وړاندې کړم چې کله اسرائیل په 13 جون 2025 یعنې تیر کال باندې په تهران باندې په ایران باندې حمله وکړله، تاسو ته پته ده چې په هغې کې د ټاپ جرنیلان، اټمي ساینسدانان او نور اهمترین شخصیات هغوی په نښه کړو او په دغه حملو کې شهیدان شو. د دې نه مخکې یعنې په 13 تاریخ باندې اسرائیل حمله وکړله او په 12 تاریخ باندې په 12 جون باندې په دې عمان کې د امریکې او د ایران مذاکرات هم شروع او 15 راوندز شو، 15 سیشن د دې مذاکراتو شو. مطلب دا کامیابی طرف ته روان و. او د دې نه یو ورځ پس یعنې په 14 تاریخ باندې په ایران باندې اسرائیل حمله وکړله. د دې په جواب کې اسرائیل هم برپور جوابي کاروي وکړله او چې کوم تل ابیب یا د اسرائیل یو شمېر نور اهمترین ښارونو په هغوی باندې خطرناکې حملې وکړلې او هغوی چې کوم عقل و هغه ټکانې له راوستلو. خو بهرحال چې کله اسرائیل او د ایران دغه 12 ورځنۍ جګړه شروع وه، نو دې دوران په 12 جون باندې امریکې هم په ایران باندې حمله وکړله او د دې په جواب کې امریکا وایي چې موږ د هغوی اهمترین 3 اټمي سایټس یا اټمي تنصیبات تباه کړي دي. په هغې کې دوی وایي چې فورډو اټمي پلانټ یا اټمي تنصیب چې کوم دا موږ تباه کړی دی، امریکا دا دعوه لري. د دې نه علاوه دا هم وایي چې بهی دا نتانز ریاکټر دا موږ تباه کړی دی. او دریم هغوی دا یادي چې اصفهان کې په اصفهان کې چې کوم نوکلیر ریاکټر دی، امریکا وی چې دا موږ درې واړه تباه کړو. کتونکو د دې خبرې زما مقصد دا دی چې امریکا یو خوا مذاکرات کول، په 12 جون پورې مذاکرات جاري وو، د هغې نه یو ورځ وروسته اسرائیل حمله وکړله او د اسرائیل حمله داسې ممکن نه ده چې د امریکې د سلا نه بغیر نه وي شوي. نو خبرې مطلب مې دا دی چې امریکا یو دوکې او یو ناقابل اعتبار ملک دی. کتونکو د دې مذاکراتو نتیجه به څه راځي؟ نتیجه خو که هر څه راځي، مطلب که د دې په نتیجه کې امن راشي یا دا مذاکرات کامیاب شي، خو بیا هم په دنیا باندې چې کوم د تیسری جنګ عظیم هغه وریځې خورې دي، هغه لرې شوي نه دي. د جنګ د مخکې نه شروع دی او دا جنګ به جاري وي. وقتي طور په دې کې لږ پاز یا وقفه ضرور راتللی شي، خو دا جنګ به جاري وي ځکه چې د ایران چې کوم موجوده رژیم دی د دې نه هم اسرائیل خلاف دی. اسرائیل دا رژیم نه غواړي او د ایران چې کوم اټمي پروګرام دی یا د هغوی چې کوم میزایل پروګرام دی د دې هم مخالفت کوي اسرائیل او دا ګڼي چې ګنې دا د اسرائیل د سلامتیا لپاره لویه خطره ده. بل طرف ته اسرائیل سره هم میزایل دي او چې کوم جدید وسلې دي ورسره اټم بم دی ورسره، په هغې باندې دنیا هیڅ نه وي، مطلب امریکا په دې باندې هیڅ نه وي. خو بهرحال دا جنګ ماته داسې ښکاري چې دا مذاکرات اگر چې وقتي طور کامیابېدلی شي، خو سمویر ان د فیوچر چرته نه چرته په مستقبل کې به دا جنګ ضرور انخلي او دا به خپل منطقي انجام ته رسي. د پروګرام په دې اخره کې به زه تاسو ته یو یاد دهاني درکړم چې په 1991 کې د عراق سابق صدر صدام حسین یو بیان ورکړو چې کله امریکې په عراق باندې حمله وکړله، نو هغه وایي چې په میډل ایسټ کې یا په ګلف کې یعنی وار ان د ګلف will be the mother of all wars، یعنی په ګلف کې چې کومه جګړه ده دا به د ټولو جګړو مور ثابتېږي. د هغه مقصد دا و چې دا جګړه خو اوس سټارټ شوله، خو بهرحال د دې په لپیټ کې به دا ټول میډل ایسټ د دې په ولقه کې راځي او دا به یو غټې جګړې طرف ته ځي. نو که تاسو فکر وکړئ نو دا جګړه بالکل غټې جګړې طرف ته روانه ده او دا جنګ به داسې وي چې د دې له وجې به د دنیا هره حته متاثر کیږي. کتونکو همدا و د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ. راتلونکي ویلوګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.